السلام علیکم ګران شاګردان، الله دې وکړي چې روغ جوړ بس. راځو د نن سبق ته. د نن سبق چې دی هغه بیا هم پارټ آف سپیچ انګلیش ګرامر دی د وینا برخې. د نن برخه چې د هغه پریپوزیشنز دی، د هغه تعریف او بیا د هغه مثالونه په جملو کې. د انګلیش کورس دی، د انګلیش د کلاس ټولګي په شکل کې روان دی. نو بیا هم که څوک نه وي زموږ چینل سره سبسکرایب کړئ چې بیا زموږ دا رقم سبقان لړۍ تاسو ته روان یو د دې لړۍ ویډیو تاسو ته در رسي. نو راځو د دې صحیح تعریف زده کوو چې د دې استعمال څنګه دی. اول د واره استعمال تعریف درته کوو، پیژندګلوي، بیا به د هغه جملو کې مثالونه وایو. اول پریپوزیشن څه معنا؟ حرف جار یا اړیکتوري ورته وایي. پری معنا مخکې، پوزیشنز معنا ځای ته وایي، د ځای څخه مخکې. Prepositions join noun phrases to another part of a sentence. Preposition کار څه دی؟ join نښلي د noun phrase چې noun هغه سره یې څه نور له preposition ورسره یې توري یا لکه ټکل دا رقم څه نور توري ورسره هغه ته موږ ته noun phrase وایي. نو دا نښلي to another part of the sentences د جملې د بلې برخې سره. Preposition means د preposition خپله معنا چې څه ده؟ place before د ځای څخه مخکې. because ولې it is always before noun ولې چې دا د noun څخه مخکې راځي، په دې وجه دې ته prepositions وایي. نو دا د دې تعریف سولو. اوس به راسو دا خو د دې ډیفینیشن سو. اوس به راسو د دې مثالونه په جملو کې چې په خبره مو ښه سر خلاص وي. راځو مثالو ته. او دا یې هم د جملو مثالونه. دلته به موږ ته دا وایي چې پریپوزیشن پر درې طریقو باندې درې ځایه استعمالیږي. درې شیان موږ ته همیشه یو ځای راشي، یو وخت، یو طریقه. اوس موږ دلته جملې ووایو، بیا به د دې مثالونه. پریپوزیشن دلته په جمله کې کم یو دی. اول د واره دی موږ ته ځای راشي په پریپوزیشن. هغه پریپوزیشن چې دلته موږ ته په جملو کې ځای راشي. مثلا خان از ان د کلاس، خان په کلاس کې دی. نو دا د کلاس چې دی دا ځای سلو. او لکه موږ چې څنګه ویلو چې دا د ځای څخه مخکې راځي هغه رقم، دا هم دا دی د ځای څخه کلاس ځای چې دی د ځای څخه مخکې دا دی راغلی. ان پریپوزیشن دی. او بیا دویمه جمله ده د pen is on the table، قلم پر میز سره دی. on پریپوزیشن دی، ټیبل ځای دی. دلته موږ ته په دا جمله کې ځای راشي چې د قلم ځای چیرې دی. موږ ورته وایو چې قلم چې دی هغه پر ټیبل باندې سربیره دی. دا رقم اوس دلته موږ ته ټایم وخت راشي. دا پریپوزیشن په نورو جملو کې بیا I go to چمن for a day. دلته فار پریپوزیشن دی، اډی چې دی وخت دی، دورانیه ده. نو دلته موږ ته وخت راشي نه. نو دا فار پریپوزیشن دی په دې کې. په دې کې بل چې دی پلیز speak English during the lesson. مهرباني د سبق په دوران کې انګریزي ووایه، په انګریزي خبرې کوه. دلته during پریپوزیشن دی او lesson دا پوزیشن دی یا نام دی. موږ ویلی چې دا پریپوزیشن کار دا دی چې د جملې یوه برخه یا د نان فریز چې دی هغه د جملې د بلې برخې سره نښلي. نو دغه د لیسن دا چې دی دا ناون فریز دی. او موږ ویلو چې دا پریپوزیشن د دې څخه مخکې راځي، د پوزیشن څخه د ناون څخه. نو دا د لیسن چې دی پوزیشن دی، ډیورینګ پریپوزیشن دی. بل دا رقم I send to you by email، زه تا ته په ایمیل په ذریعه باندې. دلته بیا موږ ته پریپوزیشن طریقه راشي. نو بای پریپوزیشن دی، ایمیل دا پوزیشن دی. او دلته د طریقې خبره وسوله چې دا دلته موږ پریپوزیشن د طریقې په توګه استعمالوی سو. send the answer in writing دا د لیکلو په بڼه راواستوه. دلته ان پریپوزیشن دی. مننه، دا زموږ د نن سبق. ویډیو لایک کړئ. الله حافظ.